السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه ورونه چې هغه په سوشل میډیا باندې دعوت کوي او د دې علماء کرامو د بیانات د مختلف کلیپونه اصلاحي جوړي او هغه بیا په مختلفو پیجونو باندې چلی. دغه ورونه چې کوم ایډیټینګ کوي هغوی ته زمونږ یو خصوصي پیغام هغه دا دی چې ډېرونه موږ ګورو د دې غلطۍ ارتکاب کوي او دا یو ډېر لوی جرم هم دی، اخلاقي طور او شرعي طور، او ګناه هم ده، او دغه بیان او دغه عالم دغه خبرې پورې یو استهزاء هم ده. نو هغه دا ده چې موږ ګورو یو عالم مثلا زموږ یو شیخ وي، یو عالم وي، هغه په یو ګناه باندې رد کوي، هغه لګیایي مثلا د ډمو او د بې حیایۍ رد کوي، نو دی باقاعده په هغه ځای کې د ډمو تصویر راولي، د هغې مجلس پکې راښکاره کړي، په هغه ځای کې ایډیټینګ دوران کې هغه مثلا په شرابو باندې رد کوي، دی باقاعده د شرابو مطلب تصویرونه او د شرابو سکل دا منظر مخې ته راولي. هغه عالم مثلا رد کوي په جوارۍ باندې، دی باقاعده د جوارۍ او د تاش هغه پتې هغه باقاعده په دغه کې ښکاره کوي، که هغه په جړاګانو په دې بې حیایو باندې رد کوي، دی پکې هغه مناظر راولي. د الله بندګانو که ستاسو مقصد د الله د دین دعوت وي نو بیا دې فضولیاتو ته څه ضرورت دی، او که چېرته ستاسو نیت مخلص وي، ساده بیان به هم الله تبارک وتعالی ستاسو د کامیابی او ستاسو د اجر او ثواب باعث ګرځي او امت ته هم د هغې نه خیر ورکوي. او که چېرته الله مکه زموږ د دې ورونو غرض هغه صرف شهرت د خپل پیج مخکې کول، خپل لایکس او فالوور زیاتول دا وي، نو بیا هغه اجر خو لا په ځای باندې پرېږده، الټا الله رب العالمین په دې باندې عذاب ورکوي، ځکه دا خو فضول دغه ده، ریاکاري ده. خپل د پیج شهرت کوه او خپل هغه مطلب دا د ریټینګ سیوا کوه او خپل فالوور سیوا کوه او د دې اړو غم مه کوه چې دعوت عام شي. او دا باقاعده دغه کم بیان چې عالم کوي د هغې پورې استهزاء ده، او دغه کومه ګناه باندې چې رد کېږي ته لګیا هغه عالم هلته رد کوي او ته لګیا عملا د دې ګناه دعوت کوي، چې کله دا غلط تصویر او دا غلط دغه پکې ښه مناظر پکې ښه باقاعده د دې بیان په مقابل کې ستا د ګناه دعوت روان دی، دا ته یو قسم دغه بیان پورې استهزاء کې خندا کې د الله دین پورې خندا ده. نو د الله نه یره پکار ده ملګري خپله د ځان اصلاح وکړي، او که دا غلطي اوسه پورې چا نه شوي الله ته توبه وباسي او آینده لپاره د دې غلطۍ ارتکاب هم مه کوئ. او که کوشش هم کېږي وس هم رسېږي دغسې کم کلیپونه چا جوړ کړي نو هغه ډیلیټ کوي فورا، د دې په ځای باندې ساده او په بهتره طریقه باندې بیانات د علماو تیار کوي او هغې باندې مطلب دا د خپل هغه صلاحیتونه صرف کوي او د دین د دعوت په نیت باندې او د معاشرې د اصلاح په نیت باندې دا خدمت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.